آیا ته دا وخت په داسې مصیبت کې چې هیڅ حل درته نه ښکاري، زړه دې بې قراره دی، لارې بندې ښکاري او نه پوهېږي چې څه وکړو، نو لږ ودرېږه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د پریشانو نه د خلاصېدلو دپاره 3 داسې عملونه ښودلي دي چې نن هم هغسې اثر لري. یو استغفار چې ګناه هم ختموي او مصیبت هم. یو صدقه چې د بلاګانو مخې ته دیوال جوړیږي، او یوه تسبیح چې الله ستا دپاره کفایت کوونکې جوړیږي. دا ویډیو تر آخره پورې وګورئ، کیدای شي چې الله ستا دا مشکل حل هم اوس ولیکي. ګرانو وروڼو او خویندو، موږ ټول د ژوند په سفر کې یو نه یو امتحان کې موږ تیریږو. د چا په زړه کې پریشانی وي، د چا په کور کې او د چا په روزګار کې تنګي وي، خو یاد ساتئ مصیبت د الله تعالی ناراضګي نه وي، بلکې د الله طرف ته د واپسۍ د راتلو پیغام وي. نن په دې ویډیو کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې هغه اعمال درته ښایم چې د مصیبت او پریشانۍ په وخت کې د الله مدد راښکاږي. مصیبتونه ولې راځي؟ الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي مونږ په تاسو ضرور ازمایو. هر امتحان سزا نه وي. ځینې امتحانونه د درجې د اوچتولو دپاره وي او ځینې موږ د غفلت نه د رابیدارولو دپاره وي. کله چې بنده د الله طرف ته رجوع وکړي نو امتحان رحمت جوړ شي. اول عمل د استغفار کثرت دی او تر ټولو قوي عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې استغفار ډیر کوي الله تعالی د هغه هر یو پریشانی ختموي، د هرې تنګۍ نه ورته لاره کولاوي او داسې ځای نه ورته رزق ورکوي چې هغه ته په خیال او ګمان کې هم نه وي. دا یوازې حدیث نه دی، دا د الله وعده ده. حضرت نوح علیه السلام فرمایل د خپل رب نه معافي وغواړئ، الله به باران در باندې راولیږي او ستاسو مال اولاد به زیات کړي. هر ورځ لږ تر لږه 100 ځله استغفر الله د زړه نه وایئ. دویم عمل صدقه ورکول دي. دا هم مجرب عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صدقه بلاګانې داسې ختموي لکه اوبه چې اور مړ کوي. که روزګار کې تنګي وي نو صدقه ورکړئ، که بیمار وي نو صدقه ورکړئ، که د اولاد فکر وي نو صدقه ورکړئ. یاد ساتئ صدقه مال نه کموي بلکې برکت زیاتوي. د الله په لاره کې ورکړی شوي 1 درهم هم عرش پورې رسیږي. دریم عمل هغه تسبیح ده چې الله موږ دپاره کافي شي. سحر او ماښام 7 ځلې دا وایئ حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې دا کلمات وایي الله تعالی د هغه دنیا او آخرت ټولې پریشانیانې ختموي. دا مکمل توکل دی. ډیر خلک وایي چې موږ طرف ته استغفار خپل عادت جوړ کو او حالات هم بدل شول. د چا قرض ختم شو، د چا بیماری ښه شوه او د چا کور کې سکون راغی. دا اعمال نن هم هغسې اثر لري لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و. ګران وروڼو او خویندو، حل د انسانانو سره نشته، حل صرف د الله سره دی. دا 3 خبرې یادې ساتئ: استغفار، د ګناه او مصیبت علاج، صدقه د بلاګانو نه ساتنه او دا تسبیح مکمل توکل. د خپل ژوند برخه وګرځوئ. یا الله زموږ د ټولو پریشانیانې ختم کړي. الله موږ خپل محتاج جوړ کړي او د خپل ځان نه علاوه د بل هیڅ چا مه محتاج کوه. یا الله موږ ته د عمل توفیق راکړه. آمین یا رب العالمین.